بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن راځو د اکسل دوهم درس دی. خدای دې وکړي چې په تیر درس تاسې سر خلاص سوي وي. تیر درس د انټرفیس په اړه و. نن هم یو څه رڼا پر انټرفیس اچوو. وروسته له هغه څخه په ریبن کې د هوم ټیب، انسرټ، پیج لیاوټ، فارمولا، ډیټا، ریویو، ویو په دوام سره اول هوم ټیب وایو، وروسته بیا انسرټ، دغه رقم تر پایه پورې. خو راځو په تیر درس کې زموږ څخه یو څه معلومات پاته وه چې نن پر هغه باندې رڼا اچوو. هغه داسې و چې موږ تاسې وویله چې مایکروسافټ اکسل پروګرام د ایم اس افیس یا د مایکروسافټ افیس له پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې د اکاونټینګ یا کالکولیشن د حسابدارۍ لپاره پکاریږي. او مو ویله چې موږ په دې کې جمع، منفي، ضرب، تقسیم او داسې نور حساب فارمولې موږ استعمالولی سو. عموما سافټویرونه چې دي هغه پر دوه ډوله دي، چې یو یې سیسټم سافټویر دی چې هغه په کمپیوټر کې خپله انسټال وي، او بل یې هم اپلیکیشن سافټویر دی چې هغه جلا ور انسټالیږي. نو موږ ویلی سو چې اکسل پروګرام دا اپلیکیشن سافټویر دی چې د سی ډي په واسطه یا د فلش په واسطه په جلا ډول سره و کمپیوټر ته انسټالیږي. بیا مو پر دې باندې رڼا واچول چې اکسل موږ څنګه راخلاصولی سو، چې هغه د سټارټ منیو څخه آل پروګرام ته ځو او دلته به اکسل ایکن موجود وي چې 2014 دی. زه استعمالوم. دا په بله طریقه سره یې داسې کولی سو چې په سرچ کې موږ رن ورکو او رن هم کلیک کو، او دلته په هغه کې موږ ورته ولیکو چې اکسل او انټر یې کو. نو په اتومات ډول به موږ ته د اکسل پروګرام خلاص سي، او په هغه کې بلینک ورک بک و په هغه کې انتخاب کو، کلیک به یې کو، خلاص. چې په نورو مختلفو طریقو سره هم موږ راخلاصولی سو. خو دا یې تر ټولو اسانه طریقه وه. خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص سوی وي. دغه رقم مو تکرار پر کوو ډېر ژر چې د تیر درس هغه مهم نکات ستاسې په دماغ کې نور هم پاته سي. ورک بک چې هغه زموږ د کار ساحه وه چې دې ته د اکسل فایل ته بک ویل کېږي یا هم ورک بک ویل کېږي، چې په دا ځای کې تاسې وینئ بک 1 دی. او دغه رقم مو شیټ ووایه چې په اکسل کې شیټ سته. په عادي توګه که تاسې اکسل خلاص کړئ 3 شیټه یا یو شیټ پکښې کې وي، تاسې کولی سئ چې د دې مثبت علامې په وهلو سره نور شیټونه هم اضافه کړئ. دغه رقم مو کالم ووایه چې عمودي خطونو ته کالم وایي، افقي خطونو ته را ویل کېږي. اوس راځو په تیر درس کې ما دا یادونه وکړه چې د کالمونو شمیر بیا موږ داسې په روان درس کې وایو. نو نن هغه وایو. که چیرې د ا څخه موږ داسې وویل چې د ا څخه شروع کېږي بیا تر اس اف ډي پورې. اوس موږ غواړو چې دغه معلوم کړو چې آیا رښتیا هم اس اف ډي دی اخري کالم یې که یا. نو د هغه د معلومولو لپاره به تاسې په خپل کمپیوټر کې د کیبورډ د لارې څخه او د کنټرول په نیولو سره به د راسته لاس ایرو کې 4 ایرو کې موږ لرو چې لوړ دی، ښکته دی، راسته دی، چپه دی. نو د راسته لاس ایرو کې به تاسې ووهئ، کنټرول بټن به مو نیولی وي. کله چې مو ووهئ دی مو بیایي و اس اف ډي ته. دوستانو دا کالم موږ ته ویلی و چې د اکسل کالمونه د ا لفظ څخه شروع بیا تر اس اف ډي پورې. اوس موږ وایو چې د دې تعداد څونه دی. وبخښئ، د ا څخه شروع کېږي تر ایکس اف ډي پورې. اوس موږ د کالمونو تعداد معلوموو چې ایکس اف ډي پورې موږ راغلي یو، د هغه کالمو تعداد څونه دی. نو په دا خانه کې به ودرېږئ، د مساوي علامه به ووایئ او بیا به نوشته کوي، قوس به خلاص کوي او انټر به ووایئ. دوستانو تاسې وینئ چې کالمونو شمیر په یوه شیټ کې موږ 16384 کالمونه لرو. اوس راځو دغه رقم درا یا درو تعداد چې روز ورته کلمه استعمالیږي، د هغه رو تعداد موږ معلوموو چې د رو تعداد څونه دی. نو بیرته به تاسې کنټرول د بیک سپیس کې کنټرول به ونیسئ، چپه ایرو کې به ووایئ، اول کالم ته به راسئ. اوس به کنټرول ونیسئ، د لاندې ایرو کې به ووهئ چې یوې لوړ دی ایرو کې، د یوې ښکته د هغه ښکته ایرو کې به ووایئ. تاسې ته به د را معلومات وسي چې 10,48,500 که دغه تعداد ستاسې زړه ته نه لویږي
وروسته له هغه څخه به بیا دلته هم کلیک وکړئ، مساوي به ووهئ. وروسته له هغه څخه به را نوشته کړئ، قوس خلاص قوس بند انټر. دوستانو ګورئ هغه شمیر چې دلته لیکلی و دلته موږ ته په لاس راکړئ چې 10,40,500 یعنې په یوه شیټ کې موږ دومره راوې لرو. اوس که غواړئ چې تاسې بیرته ولاړ شئ، اولې رات ته کنټرول ونیسئ او د لوړې ایرو کې په واسطه سره به تاسې اولې رات. دوستانو دا خانې خو تاسې وینئ، په دې خانه کې موږ تاسې کولی شو چې خط ولیکو، کولی شو چې په دې کې حساب ولیکو، او دغه رقم کولی شو چې په دې کې موږ فارموله ورکړو. نو اوس راځو د پاکولو طریقه یې کله چې پر هغه سیل باندې ودرېږي د بیک سپیس بټن ووهئ، بیرته د ایرو کې په واسطه سره بلې لوړې خانې ته پورته شئ، او یا هم د ډیلیټ بټن ووهئ، د کیبورډ د لارې هغه ډیلیټېږي. اوس موږ راځو وایو چې د مکمل شیټ د خانو تعداد څومره دی. نو اول خو موږ تاسې وویله چې د کالمونو تعداد 14,304 او دغه رقم د راو تعداد 10,48,500. اوس غواړو چې دا دوه په هره خانه کې چې وي دلته وي، هر چیرې چې غواړي. که غواړو چې موږ د ټوله شیټ تعداد، دا خو د کالمو تعداد و او دا هم د را تعداد و، اوس غواړو چې د ټوله شیټ د خانو چې څونه سیل موږ په دې شیټ کې لرو، سیلز د هغو تعداد معلوم کو. نو مساوي به ووهئ، دا خانه به راواخلئ، پر دې به کلیک وکړئ چې د B2 د B کالم د 2 را صحیح موږ په دا کې ضربوو، موږ ته به د خانو تعداد د سیل تعداد په لاس راکړي، ضرب دا خانه انټر به یې کړو. دوستانو موږ په دغه تعداد سره خانې په اکسل کې خدای دې چې په دا سمپل فارموله ستاسې سر خلاص شوی وي. دغه رقم د جمع فارموله هم دغسې کولی شو، دغه رقم د منفي فارموله هم کولی شو، هغه ازل قیاس د تقسیم غیر. خو بیا هم په نورو مخته درسونو کې د فارمولو په درس کې بیا موږ تاسې پر دې باندې نور هم رڼا اچوو. دوستانو ګورئ دلته موږ په بي کالم او 2 را کې دلته په نیم باکس کې د B2 ادرس لیکلی، یعنی کم خانه کې چې موږ ولاړې هغه B2 خانه ده، چې B عبارت د له کالم څخه او 2 عبارت د له را څخه، یعنی د B کالم او 2 را په خانه کې تاسې موقعیت لري. دا خپله په نیم باکس کې تاسې ته وایي. که زه دا لاین ته راتاسم د B3 د B کالم او د درېیمه را ده، او که دلته ودرېږم د D کالم او شپږمه را ده. دوستانو موږ تاسې په یوه نارمل صفحه کې چې A4 صفحه ده، ډېر وخت دا پوښتنه د خلکو سره پیدا کېږي چې په یوه صفحه کې نو څو کالمه او څو راوي. موږ په عادي حالت کې، په نارمل حالت کې چې موږ په کالمونو یا په راو باندې لاس نه وي وهلی، هغه مو غټې کړي نه وي، په خپل عادي حالت کې چې کوم اکسل اول ځل تاسې خلاصوئ، په هغه عادي حالت کې په یوه صفحه کې څو کالمونه او څو راوي چاپېږي یا ځایېږي یا موږ کار پکښې کولی. نو په عادي حالت کې په یوه صفحه کې، په نرمل صفحه کې چې A4 صفحه ده، 10 کالمه او 40 راوي موږ په یوه صفحه کې کارولی سو، او یا هم په هغه عادي حالت کې کاریږي. د دې لپاره به موږ پر دې باندې یو څه رڼا واچوو، خانې به یو څه کوچنۍ کړو، را به سو پیج لیاوټ. صحیح دوستانو، نارمل صفحه مو واخیستل، وروسته له هغه څخه موږ وایو چې 10 کالمه 40 راوي. دلته به موږ یو ولیکو او د کنټرول په نیولو سره به ولاړ سو تر دې ځای پورې. دا یې هم 10 کالمه صحیح، او دغه رقم راځو 40 را ته چې عبارت له دې څخه دی. دا د صفحې پای دی، چیرې دا زه کوچنی کړم په دې شکل سره صحیح، دا یې پای سو او دا یې هم سر سو، یعنی 10 کالمه 40 راوي موږ په یوه صفحه کې، په نارمل صفحه کې چې د اکسل خپله صفحه ده چې لیټر سایز دی، نه که A4 سایز ته واړوئ، نه کالمه او دغه رقم 40 راوي موږ په A4 سایز کې کار پکښې کولی شو. که موږ تغییر نه وي ورکړی، یا که تغییر ورکړو کولی شو 3 کالمه یا 4 کالمه یا 5 کالمه، دغه رقم 25 10 یا
شل راوي هم پکښې استعمالوي. هغه زموږ تر پروجیکټه پورې، زموږ تر کاره پورې محدود دی چې هغه څومره کار موږ پکښې کوو، څنګه ډیزاین پکښې غواړو. خو په عادي حالت کې 10 کالمه 40 راوي موږ په یوه صفحه کې ځایولی سو، یا په خپله په عادي حالت کې ځایېږي، چاپېږي، چې د A څخه شروع بیا تر G پورې. څه دلته مو نمبر ورکړي، 10 نمبر یې پوره. دوستانو اوس راځو، که چیرې موږ په یو سیل کې ودرېږو او هغه سیل ته موږ د اسد په نامه سره په نیم باکس کې نوم ورکو، صحیح، او په بل سیل کې د احمد په نامه سره نوم ورکو. اوس د اسد په خانه کې 95 کو او د احمد په خانه کې 98. غواړو چې دلته یې جمع راوباسو، نو د مساوي علامې د هرې فارمولې په ورکولو سره په اکسل کې لومړی شرط دا دی چې تاسې د مساوي علامه ووایئ، وروسته هغه فارموله تطبیق کیږي. که مو چیرې د مساوي علامه ونه وهل، فارموله مو ورکړل، هغه د ټکسټ په شکل سره راځي. نو راځو موږ وایو چې نیم باکس دا خانه په کوم نامه سره پیژني؟ د اسد په نامه سره، صحیح. جمع اتمه خانه د احمد په نامه سره پیژني. نو کله چې تاسې انټر ووهئ، دا دوې خانې به جمع سي، 5 او 8 14 کېږي. کله چې پر 14 باندې موږ ودرېږو، په فارموله بار کې لیکلي دي چې مساوي اسد جمع احمد، ځکه دا خانه په نیم باکس کې موږ تغییر ورکړي د اسد په نامه سره، او هم مو دې خانې ته تغییر ورکړي د احمد په نامه سره، صحیح. حاصل یې اسد جمع احمد. د اسد په خانه کې چې هر څو دي او که د احمد په خانه کې هر څو دي، هغه جمع که موږ دلته راوباسي. که چیرې دا زه زیات کم 15 یې کم، په جمع کې تغییر راځي 23، او که چیرې دا زه زیات کم 23 یې کم 45 راغله، په اتومات ډول تغییر پکښې راځي. هیله ده چې په دې درس تاسې سر خلاص شوی. کله چې اکسل خلاص سو، اول ځل تاسې اکسل پروګرام خلاص کې، هغه پر هوم ټیبس باندې ولاړ وي، چې د هوم ټیبس هغه کمانډونه ټوله موږ تاسې ته معلومیږي، او د هر کمانډ وروسته یې داسې یو برخه یې جلا کړې ده. دا په دې معنی چې د فونټ په ګروپ کې دغه کمانډونه موجود دي. دغه رقم د الاینمنت په برخه کې دغه کمانډونه موجود دي. دغه رقم د نمبر، سټایل، سیلز، ایډیټینګ، دغه برخې دا په خپله یو ګروپ دی، یعنی د نمبر یو ګروپ دی چې په هغه کې دغه کمانډونه موجود دي. دغه رقم د سټایل یو ګروپ دی چې په هغه کې دغه سټایلونه موجود دي، او دغه رقم د سیل د ایډیټینګ، دا پر کټګوري باندې ویشلي، صحیح. دغه رقم د کلیپ بورډ په برخه کې دغه کمانډونه موجود دي، چې کله موږ دغه کمانډونه استعمال کړل، غواړو چې نور اضافه کمانډونو ته هم کله ضرورت پیښیږي، نو پر دغه برخه باندې چې د کنټرول شیفت اف په نیولو سره د فونټ چې پاته کمانډونه په هغه کې موجود دي هغه راځي. نو کنټرول شیفت اف موږ وهو، په اتومات ډول د فونټ نور اضافه کمانډونه موږ ته راځي، چې دا بیا موږ تاسې په ترتیب سره وایو. او که چیرې د الاینمنت برخه کلیک کړي، د الاینمنت هغه پاته کمانډونه بیا په دا مینیو کې شته. دلته موږ دې برخې ته موږ کویک اکسس ټول بار ویلی وو. دوستانو دا تاسې خپل په خوښه هم جوړولی شي، او کله چې اکسل په لومړي ځل تاسې خلاص کړي، په هغه کې هم موجود وي. د دغه تڼۍ د کسټمایز کویک اکسس ټول بار په واسطه سره کله چې پر دې باندې تاسې کلیک وکړئ، هغه کمانډونه چې ټیک مارک ورته وهل سوی دي هغه دلته دا دي معلومیږي. که غواړئ چې نور اضافه کمانډونه ور اضافه کړئ، فقط هغه نوم مازی کلیک کړئ، هغه انتخابیږي او هلته موږ ته په اکسس ټول بار کې راځي. فرضاً زه د نیو چې زه نوې صفحه اخلمه، ارواري کنټرول ان وم، ډایرکټ به د دې ځای څخه نیو صفحه ومه، هغه به خلاصیږي. نو زه د نیو پر کمانډ باندې کلیک کوم، دا د نیو صفحې ګورئ شارټکټ یې هم ورته لیکلی چې کنټرول ان شارټکټ دی. د دغه ځای څخه موږ نوی
بلینک ورک بک خلاصولی او دغه رقم د ایمیل ده ایمیل دلته راځي دا ټوله تاسې ټیک مارک کولی شي کوم یو چې مو نه وي خوښ هغه بیرته کلیک کړي هغه به له منځه ولاړ شي او دغه رقم نیو هم کلیک کړي هغه به میستی شي خو زموږ چې ډېر پکارېږي هغه سیو دی چې دا دی سیو پرنټ پریویو انډو ریډو او ټچ ماوس موډ اوس راځو په فایل ټیپس کې چې دې ته بیک سټیج ویو هم وایي پر دې باندې یو څه رڼا اچوو په انفو کې موږ پر دغه کمانډو باندې بیا وروسته بحث کوو چې هغه موږ خپل فایل ته کوډ راچولی سو فایل په پی ډي اف شکل سیوولی سو فایل په د نیټ د صفحې په شکل سیوولی سو او دغه رقم په هغه شکل یې ثبتولی سو چې په بل ورژن کې هم اوس دا 2014 دی داسې ورژنونه شته چې په هغه 2008 وي 2009 یا 2003 وي نو موږ څنګه کولی شو چې دا په کومه طریقه ثبت کړو چې په 2016 کې راخلاص شي یا په 2008 کې او یا هم دغه 2014 دی څنګه یې کولی شو چې په 2019 په 2020 کې افیس کې دی راخلاص شي هغه طریقې شته نوې صفحه اخیستل دي اوفن هغه برخه ده چې موږ تاسې کار کړي نور فایلونه راخلاصوي هر چیرې چې پراته وي سیو فایل ثبتول دي په نامه سره او سیو از د هغه فایل په بل نامه سره ثبتول دي پرنټ چې د پرنټ په برخه کې موږ غواړو چې خپل هغه د کار ساحه چې موږ کار کړی دی هغه پرنټ کو نو په دغه پرنټ برخه کې تاسو کولی شئ چې هغه پرنټ کې دلته صفحه ورته انتخاب کړئ هلته پیج ورته انتخاب کړئ چې د کومې صفحې څخه تر کومې صفحې پورې دا پرنټ کړل دلته د پرنټر نوم دی چې اپسن ال 382 سیریز دا به انتخابوي بیا کافي ده چې څو کاپي تاسو غواړئ 5 کاپي غواړئ 6 کاپي غواړئ د یوې صفحې څخه یا د 9 څخه تر 8 صفحو پورې یا د 9 څخه تر 10 صفحې پورې څو وارې دی باید چاپ شي 3 وارې چاپ شي 3 جلده غواړئ 4 جلده هغه دلته تاسو انتخابولی دغه رقم د شیر برخه ده ته کولی شئ چې دا ستا ډاکومنټ فایل او په اصطلاح د اکسل فایل ته کولی شئ چې د نورو خلکو سره یې شیر کړې پر سوشل میډیا اپلیکیشنو باندې د ایمیل په واسطه ته کولی شئ چې نورو ته واستوي او ایکسپورټ دی په ایکسپورټ کې ته کولی شئ چې د خپل فایل چې پی ډي اف دی ای آی پی ډي اف ته واړئ او یا هم ایکس پی ایس ته واړئ صحیح دغه رقم د فایل فارمټ هم چینجولی شئ چې مثال چپ له پی ډي اف او چپ له ایکس پی ایس نورو ته هم زه واړوم د خپل فایل چې هغه په نورو پروګرامو کې هم راخلاصي کلوز د دا ځای څخه د اکسل پروګرام کلوزول دي او اکاونټ که چیرې ته اکاونټ لرې کولی شي چې د دغه لارې څخه افیس ته ځان ساین ان هم کې او دی رجسټر هم شي ته دغه څخه چون چې موږ دی نه دی رجسټر کړي نو په هغه صورت کې دی دغه راوړي او دغه رقم آپشن دي چې په دې کې د اکسل ټول سیټینګز ته د انټرفیس په اړه د فارمولاز د ښکاره کولو په اړه ټول د لینګویج په اړه چې په کومه ژبه ته غواړې او دغه رقم ټول سیټینګ یې دلته شته خو د دې څخه صرف نظر کوو په روان درسو کې بیا پر دې باندې رڼا اچو فقط د فایل منیو موږ در وپېژندل چې کم کمانډونه په کوم ځایو کې باید کار شي چې زموږ د سروکار په اولین درسو کې د نوې صفحې څخه دی د سیو کمانډ څخه دی د سیو از کمانډ څخه دی د فرند څخه دی دغه رقم د کلوز څخه دی کوم چیرې شیروي د شیر څخه دی او کوم ایکسپورټوي په هر دغه باندې هغه د ایکسپورټ برخه مې هم درته تکرار کړل نو دا د فایل ټیپس یا د فایل منیو یې بولي یا بیک سټیج ویو چې ورته وایي دا د هغه تشریح دوستانو د نن ورځې درس مو هم دومره و خدای دې وکړي چې په دې درس مو سر خلاص شوی وي که چیرې مو دا درس خوښ شوی وي او سر مو هم په خلاص شوی نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ بیل تڼۍ ووهئ تر څو راتلونکي درسونه په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي دا زموږ درس د نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه خلک هم د دې درسو څخه اعظمي استفاده واخلي هغه زموږ ورونه پښتانه ورونه هم د دې څخه استفاده واخلي
او خپل ځان ترې یو ځای پرې ورسوي. خدای تعالی مو ښه وساته، الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.